درونټه د کابل جلال آباد د لارویانو د مزای دغه بازار ته ډیره راتلونکي د ننګرهار پوهنتون زده کړیالان وي. د ډرونټې بازار کې تل ګڼه ګوڼه وي، خو په روژه کې پکې د خلکو شمیر لا ډیر وي، ځکه پر دې سړک تیریدونکي مسافرین د روژه ماتې لپاره دلته تم کیږي او ښایي دلیل یې د دې ځای مشهور کبان وي. د روژه ماتې اذان ته لږ وخت پاتې. په دې بازار کې هټیوال او لاس پلورونکي روژه ماتې هم دلته کوي. همکار هم روژه ماتی. دای له اذان وروسته څیره